د افغانستان کرکټ ملي اتلانو د زمبابوې لوبډلې پر وړاندې په دویمه 50 اوریزه لوبه کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل. د دغه سیالۍ ټاس د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټئ چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 286 منډې جوړې کړې. په نن سیالۍ کې د افغانستان پایلیز توپونکو ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل. په خاصه توګه صدیق الله اتل او داسې عبدالمالک دواړو زبردسته لوبه وکړل چې عبدالمالک 84 منډې جوړې کړلې. صدیق الله اتل بیا 104 منډې جوړې کړلې چې د افغانستان لپاره ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل. د 280 منډو هدف په تعقیب کې به اوس د زمبابوې لوبډله خپلې توپونې ته دوام ورکوي چې تر څو یا د هدف پسې ځان ورسوي. که وګورو د افغانستان لوبډلې سره یو ښه توپ اچوونکی هم شته. انشاءالله په نننۍ سیالۍ کې به د زمبابوې لوبډلې ته یو ځل بیا ماته ورکړي.